عزتمند حیا یو ډیر لوی صفت دی چې په حیا سره انسان د ډیرو ګناهونو نه بچ کیږي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حیا د ایمان حصہ ده خو آیا دا حیا به څنګه په انسان کې پیدا کیږي د الله پاک نه به د شرم جذبه څنګه پیدا کیږي د عزتمند ورونو د دې یو اسانه طریقه ده هغه دا د محترمو چې انسان لږ د ځان سره سوچ او فکر وکړي چې آیا الله جل شانه په ما باندې قدم په قدم احسانات کړی دي انعامات را باندې کړی دي ماته بهترین وجود را کړی دی ماته بهترین سترګې را کړی دي بهترین غوږونه را کړی دي بهترین بدن له جوړ کړی دی په بهترین شکل او صورت پیدا کړی ما او ورځ په ورځ په ما باندې نوی نوی انعامات کوي الله جل شانه فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے بندا دومره انعامات می در باندې کړی دي کچیرته دغه انعامات پشمارلو کې راولي دا به ته ونشمارل شي دومره انعامات می در باندې کړی دي نو چې کله انسان سره دا احساس پیدا شي دا سوچ پیدا شي چې الله جل شانه ما باندې ډېر نعمتونه کړی دي نو چې کله انسان سره دا سوچ دا احساس پیدا شي په انسان کې دا جذبه پیدا شي نو یقینا په دې سره انسان هغه د ګناه نه بچ شي